هڅې پیل د جوړېدو دا وطن در لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې د لوړو زده کړو وزارت پر رهبرۍ د کابل پولي تخنیک پوهنتون له لوري د لوی جرګې په تالار کې د اوبو نړیوال درې ورځنی کنفرانس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د افغانستان اسلامي امارت یو شمېر نورو لوړ رتبه مشرانو داخلي او بهرنیو استادانو او متخصصینو په ګډون سره پیل او د 115 څېړنیزو مقالو په وړاندې کولو سره پای ته ورسید. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د خصوصي تحصیلي نهادونو له مسؤلینو سره د همغږۍ او د هغوی د ستونزو د حل په موخه ناسته وکړه. د ننګرهار پوهنتون بېلابېلو پوهنځیو شاوخوا 400 تنو محصلینو ته په چارو کې د وخت ضایع کول او پر ټولنه یې اغېزې تر سرلیک لاندې سیمینار وړاندې شو. په پکتیا پوهنتون کې د زون په کچه د عبدالله بن مبارک رحمه الله او تحصیلي نهادونو استادانو ته د څېړنې میتودولوژي، مقاله لیکنې او پروپوزل لیکنې 4 ورځنی ورکشاپ دایر شو. او د کندوز پوهنتون کرنې پوهنځي د اګرانومي څانګې استادانو ته د څېړنو پایلو وړاندې کولو اړوند علمي سیمینار وړاندې شو. هڅې پیل د جوړېدو دا وطن در